بسم الله الرحمن الرحیم. په تیرو ویډیوګانو کې چې د همدې جاندیس یا هم د زیړي په اړه وي، په هغه کې موږ د جاندیس یا د زیړي عمومیاتو باندې بحث وکړو. همدارنګه په ځینې ډولونو باندې وغږېدلو. په دې درس ویډیو کې موږ او تاسې په هغه جاندیس یا په هغه زیړي باندې غږېږو چې هغه په اطفالو کې لیدل کېږي او موږ او تاسې په ډېری اطفالو کې وینو. همدارنګه څرنګه کولی شو د بیلیروبین مقدار په داخل د وضعیت کې موږ او تاسې معلوم کړو چې په کوم مقدار سره دی، یعنې تعین مقدار د بیلیروبین. پر هغې میتودونو باندې هم بحث کوو او په هغې میکانیزمونو باندې چې په کوم میکانیزم باندې دا کار کوي هم بحث کوو. موږ وویل چې جاندیس یا زیړی همغه حالت دی چې د بیلیروبین سویه د بیلیروبین مقدار له خپل نارمل حالت څخه لوړیږي. 1 ملي ګرام فی ډیسي لیټر هغه نارمل مقدار د بیلیروبین دی چې په داخل د وضعیت کې لیدل کېږي. ولې که چیرې دغه مقدار د بیلیروبین له 1 ملي ګرام فی ډیسي لیټر څخه 2 ملي ګرام ته 2.5 یا 3 ملي ګرام فی ډیسي لیټر ته لوړیږي، دغه همغه حالت دی چې د زیړي په نامه باندې یا هم د جاندیس په نامه باندې یادېږي. ځینې وخت کې په ماشومانو کې، حتی په هغو ماشومانو کې چې هغوی په نارمل وخت سره پیدا شوي دي یا په نارمل شکل سره هغوی پیدا شوي دي، زیړی لیدل کېږي چې تقریبا 80% ټول هغه ماشومان چې هغوی په نارمل وخت سره پیدا کېږي په دوی کې، او 80% په هغو ماشومانو کې چې هغوی د خپل وخت نه مخکې پیدا کېږي، په دغو ماشومانو کې د زیړي ناروغي هغه لیدل کېږي. دغه ډول زیړی یا دغه ډول جاندیس د نیونیټل جاندیس په نامه باندې یا هم د فیزیولوژیک جاندیس په نامه باندې یادېږي. فیزیولوژیک جاندیس ځکه ورته وایي چې د دوی فیزیولوژي لا مکمل شوې نه ده، د دوی فیزیولوژي لا خپل نارمل حالت ته رسېدلې نه ده، نو دا د همدې له امله دوی چې کوم جاندیس لري یا په ماشومانو کې چې کوم زیړی لیدل کېږي هغې د فیزیولوژیک جاندیس هم وایي. د هغې لامل دا دی چې چون په نارمل شکل سره د آر بي سي عمر له 3 میاشتو تر 4 میاشتو پورې دی، له 90 ورځو تر 120 ورځو پورې. وروسته له هغې باید آر بي سي چې هیموګلوبین لري، د هیم مالیکول لري، هغه باید تجزیه او بیلیروبین ته تبدیل شي. او دغه ماشومان چې کله پیدا کېږي د دوی هغه فیزیولوژیک سیستم پوخوالي ته نه رسېږي، یعنې په دې معنی چې آر بي سي د هغې تجزیه صورت نیسي، د هیم مالیکول تجزیه کېږي. ولې دا چې د هیم مالیکول بیلیروبین ته تبدیل شي او د بیلیروبین څخه بالاخره هغه د هغې کانجوګیشن صورت ونیسي او هغه باید اطراح شي. دغه د کانجوګیشن کوم مراحل چې د کوم انزایمونه چې هلته دي، مثلا بیلیروبین، یو ډي پی، ګلوکورونازایل ترانسفیریز انزایم دی چې موږ ورباندې بحث کړی دی، دغه انزایم په کافي اندازې سره نه وي څومره په لویانو کې وي، یا هم هغه ترانسپورټر چې تر څو بیلیروبین راواخلي او هغه کبد ته انتقال کې زیګر ته ترانسپورټ کې، یا هغه اطراحي سیستم چې تر څو بیلیروبین کولی شي هغه اطراح کې، دغه سیستمونه په دوی کې په نارمل شکل ته لا نه دي رسېدلي. دا د دې لامل کېږي چې په دغه ناروغانو کې د بیلیروبین سویه هغه له خپل نارمل حالت څخه لوړه شي، یعنې هیمولایزیس د آر بي سي تجزیه هغه په نارمل شکل سره صورت نیسي. ولې بالاخره تر څو هغه باید اطراح شي، تر څو هغه باید کانجوګیټ شي، دغه مرحله صورت نه نیسي. همدغه لامل دی چې چون فیزیولوژي د دوی کوم ناروغي په دوی کې نه ده، یوازې د دوی فیزیولوژي نارمل حالت ته نه ده رسېدلې، نارمل پوخوالي ته نه ده رسېدلې، نو دا د دې لامل کېږي چې بالاخره په دوی کې د بیلیروبین سویه لوړه شي، او بیلیروبین هم انکانجوګیټډ بیلیروبین، ځکه چې بیلیروبین سنتیز کېږي د هیم مالیکول څخه ترلاسه کېږي، والله چې باید په کبد کې هغه کانجوګیټ شي، او دغه کانجوګیشن موږ او تاسې وویل چې د بیلیروبین یو ډي پی ګلوکورونازایل ترانسفیریز انزایم په واسطه باندې صورت نیسي. دغه انزایم فعالیت له خپل نارمل حالت څخه چې په کاهلانو کې دی، په لویانو کې دی، کم دی، او البته صرف دا تقریبا په لومړۍ اونۍ کې دغه فعالیت د دې کم وي، وروسته تر 4 اونیو بیا د دغه انزایم فعالیت خپل حالت ته رسېږي، د هغې اندازه خپل حالت ته رسېږي، او بیا کومه ستونزه په دغه ماشومانو کې نه لیدل کېږي. نو هدف دا دی چې د دغو ناروغانو آر بي سي تجزیه کېږي، والله چې باید هغه کانجوګیټ شي، هغه نشي کانجوګیټ کېدلی، او بالاخره له هغې څخه یو ډي پی ګلوکورونیټ نشي یو ځای کېدلی د بیلیروبین سره، او بالاخره دا د همدې لامل کېږي چې په دغو ناروغانو کې د بیلیروبین سویه لوړه شي او د جاندیس یا هم د زیړي ناروغي رامنځته شي. ولې په دغه ناروغانو کې موږ وویل چې انکانجوګیټډ بیلیروبین لوړیږي؟ ځکه چې کانجوګیشن د بیلیروبین صورت نه نیسي، او بیلیروبین خپله په داخل د وضعیت کې
سنتیز کیږي. ومویل دغه ناروغانو په وضعیت کې ان کانجوګیټډ بیلیروبین سویه له خپل نارمل حالت څخه لوړیږي. کله چې ان کانجوګیټډ بیلیروبین سویه لوړیږي او ان کانجوګیټډ بیلیروبین په اوبلن محیط کې هم منحل نه دی ترڅو په وینه کې هغه منحل وي بل اخره بډوډو ته انتقال شي په بډوډو کې د هغوی فلټریشن صورت ونیسي او بل اخره د ادرار په واسطه باندې تراشي. نو ان کانجوګیټډ بیلیروبین سویه لوړیږي او خپل ان کانجوګیټډ بیلیروبین یا خپل بیلیروبین مالیکول چې د ګلوکورونیک اسید سره نوي یو ځای شوی هغه زهري خاصیت لري. دا کولای شي له بلډ برین بیریر څخه یا له هغې خوني پردې څخه چې دماغي سیستم یا عصبي مرکزي سیستم محافظت کوي له هغې څخه نفوذ وکړي او بالاخره نیورونونه تخریبوي، عصبي حجرات تخریبوي او دغه د نیورونونو تخریب دغه د عصبي حجراتو تخریب دا د انسفالوپاتي سبب کیږي. انسفالوپاتي د مختلفو ناروغیو یو مجموعه او ټولګه ده چې د نیورونونو د تخریب څخه رامنځته کیږي او په دغه ناروغانو کې مختلف ستونزې بیا لیدل کیږي. مثلا د هغوی عصبي وروستوالی، د هغوی تفکر کې، د هغوی په فعالیتونو کې مختلف ستونزې هغه رامنځته کیږي. نو همدغه لامل دی چې په دغه ناروغانو کې په دغه اطفالو کې چې کله انکانجوګیټډ بیلیروبین سویه لوړیږي که چیرته هغه تداوی نشي دغه جاندیس یا دغه زیړی هغه پاتولوژیک جاندیس ته یا هم مرضي جاندیس ته تبدیلیږي. دغه ناروغانو تداوی په ډیر ساده شکل سره صورت نیسي او دغه تداوی په کوم میتود سره چې کیږي هغه ته فوټو تراپي وایي. یعنی خپل د وړانګو په واسطه باندې چې آبي فلورسنت وړانګې دي دغه وړانګو په واسطه باندې دغه ناروغان تداوی کیږي او د تداوی میکانیزم یې دا دی چې موږ وویل خپل انکانجوګیټډ بیلیروبین سویه په دغه ناروغانو کې لوړه ده او انکانجوګیټډ بیلیروبین هغه په اوبلن محیط کې غیر منحل ترڅو اطراح شي. که چیرې اوبلن محیط کې موږ وکولای شو دغه بیلیروبین منحل کو بل اخر خپل په نارمل شکل سره هغه د ادرار په واسطه باندې اطراح کیږي. دا چې بیلیروبین منحل نه دی یو ان پولر مالیکول دی دغه بلو فلورسنت شواو په واسطه باندې د فلورسنت د ابي وړانګو په واسطه باندې چې دغه بیلیروبین ورسره مخ کیږي د فوټو تراپي په تداوی کې دغه بیلیروبین هغه پولر ته تبدیلیږي، منحل حالت ته تبدیلیږي، منحل شکل ته تبدیلیږي، یو ایزومیر رامنځته کیږي د بیلیروبین چې فوټو ایزومیر ورته وایي. هغه ایزومیر د بیلیروبین چې هغه د فوټو یا د وړانګو یا د شعاعو په واسطه باندې رامنځته شوی دی او همدغه فوټو ایزومیر د بیلیروبین چې منحل حالت دی هغه په نارمل شکل سره بغیر له دې چې کانجوګیشن صورت ونیسي هغه بایل ډکټ ته انتقالیږي یا خپل صفرات انتقالیږي د هغې اطراح له وضعیت څخه صورت نیسي. دا په خلاص شکل سره همغه ژیړی دی چې هغه په اطفالو کې موږ او تاسې وینو او باید زر تر زره ځکه تداوي شي چې موږ وویل که چیرې دغه د انکانجوګیټډ بیلیروبین سویه بیا لوړیږي هغه کیدلی شي له بلډ برین بیریر څخه تیر شي نفوذ وکړي او بالاخره عصبي حجرات نیورونونه هغه تخریب کړي او انسفالوپاتي او نورې مختلفې ناروغۍ رامنځته کړي. موږ او تاسې په مخکینیو دوه ویډیوګانو کې او په دې ویډیوګانو کې په زیړي باندې وغږېدلو او په ټولو انواعو کې په ټولو ډولونو کې د بیلیروبین سویه له خپل نارمل حالت څخه لوړېدله. نو د دې لپاره چې موږ وکولای شو د بیلیروبین مقدار په داخل د وضعیت کې په وینه کې هغه اندازه ګیري کو چې په کوم مقدار سره موجود دی ان کانجوګیټډ بیلیروبین هغه دغه سویه لوړه ده د کانجوګیټډ بیلیروبین سویه لوړه ده په ټوله کې موږ وکولای شو څو وګورو چې د بیلیروبین سویه څومره ده. نو د دې لپاره موږ یو میتود لرو او دغه میتود د وینډنبرګ ریاکشن په نامه باندې یا خپل د وینډنبرګ تعامل په نامه باندې یادېږي. دغه میتود د کالوریمتریک میتود په نامه باندې هم یادېږي. یعنی همغه میتود دی چې موږ د رنګ د اندازې څخه کولای شو د بیلیروبین اندازه معلومه کړو. میکانیزم د دغه میتود دا دی چې دلته دغه د بیلیروبین چې په نمونه کې موجود دی په وینه کې موږ اخیستې په هغې کې بیلیروبین موږ په نارمل شکل سره موجود وي او په ان نارمل حالاتو کې یا اب نارمل حالاتو کې هم هغه لوړیږي. نو دغه بیلیروبین چې په وینه کې دی یا په نمونه کې چې موږ یې اخلو هغې کې موجود دی دغه بیلیروبین د معیار د وینډنبرګ سره یعنی د وینډنبرګ معیار یا د هغې ریاجنټ په خپل ځان کې ډای ازوټایزډ سلفانلیک اسید لري. دغه ډای ازوټایزډ سلفانلیک اسید چې په معیار کې موجود دی یعنی موږ دغه ریاجنټ په نمونه باندې علاوه کوو دغه ډای ازوټایزډ سلفانلیک اسید له بیلیروبین سره البته د کانجوګیټډ بیلیروبین سره یا د هغه بیلیروبین سره چې هغه د ګلوکورونیک اسید سره یو ځای دی له دغه بیلیروبین سره یو ځای کیږي
او یو مالیکول یا یو بل مرکب تشکیلوي چې هغه ته ویل کېږي ازوډای پایرول. ازوډای پایرول مرکب د ډای ازوټایزد سلفانیلیک اسید د بیلیروبین البته د کانجوګیټډ بیلیروبین سره د یوځای کېدو له امله رامنځته کېږي. کله چې دواړه تعامل وکړي ازوډای پایرول رامنځته کېږي. ازوډای پایرول یو سور رنګه مرکب دی. اوس موږ څنګه پوه شو چې مقدار د بیلیروبین صحیح دغه رنګه مالیکول خو تشکیل شو. اوس وګورو چې مقدار ډیر دی مقدار کم دی. که چیرې د بیلیروبین مالیکولونه په داخل د وضعیت کې ډیر وي یعنی بیلیروبین سویه لوړه وي هغه د ډایزوټایز د ډیرو مالیکولونو سره یوځای کېږي. کله چې ډیر مالیکولونه د بل سره یوځای کېږي په دې معنی چې ډیر مالیکولونه د ازوټای پایرول رامنځته کېږي. کله چې د ازوډای پایرول مرکبات مالیکولونه ډیر رامنځته کېږي په دې معنی چې د رنګ شدت هم ډیریږي. رنګ هم څنګه کېږي هغه شدت ډیریږي. نو په هر مقدار سره چې د رنګ شدت مونږ اندازه کوو له هغې څخه بیا مونږ پوهیږو چې آیا بیلیروبین په نارمل سویې سره دی د نارمل څخه کم دی البته کانجوګیټډ بیلیروبین یا د خپل نارمل حالت څخه لوړ دی. نو دغه د رنګ د شدت د اندازه کولو څخه موږ تاسو ته د کانجوګیټډ بیلیروبین اندازه معلومیږي. همدارنګه که چیرې وغواړو چې د ان کانجوګیټډ بیلیروبین سویه معلومه کړو یا هغه بیلیروبین چې د ګلوکورونیک اسید سره نه دی یوځای شوی محیط ته موږ میتانول علاوه کوو. همدغه سمپل چې اخیستی مو دی او هغه ریاجنټ د وینډنبرګ چې پکې علاوه کړی مو دی ډایزوټایزد سلفانیلیک اسید همدغه محیط ته میتانول هم علاوه کوو. کله چې محیط ته میتانول علاوه شي په دغه حالت کې هم کانجوګیټډ بیلیروبین له ډای ازوټایزد سلفانیلیک اسید سره په نارمل شکل سره هم یوځای کېده او د میتانول په علاوه کولو سره ان کانجوګیټډ بیلیروبین هم ورسره یوځای کېږي. یعنی په نمونه کې چې څومره بیلیروبین دي که هغه کانجوګیټډ بیلیروبین دي او که هغه ان کانجوګیټډ بیلیروبین دي دغه ټول بیلیروبین د میتانول په موجودیت کې له ډای ازوټایزد سلفانیلیک اسید سره یوځای کېږي. کله چې یوځای شي بیا هم ازوډای پایرول مرکب ترلاسه کېږي او سور رنګ تشکیلیږي. بیا هم همدغه رنګ موږ اندازه کوو د نارمل حالت سره چې موږ د باید سټانډرډ معلومي د هغې سره یې مقایسه کوو بیا ګورو چې په کوم مقدار سره بیلیروبین هلته موجود دی. که چیرې وغواړو چې یوازې د ان کانجوګیټډ بیلیروبین سویه معلومه کړو دلته خو په دغه لومړني تعامل کې موږ او تاسې د کانجوګیټډ بیلیروبین چې هغه بیلیروبین د ګلوکورونیک اسید سره یوځای دی په دوهم تعامل کې ټول بیلیروبین که هغه کانجوګیټډ وو که هم ان کانجوګیټډ موږ معلومه کړو. اوس که چیرې وغواړو چې یوازې او یوازې د ان کانجوګیټډ بیلیروبین سویه معلومه کړو چې آیا د خپل نارمل مقدار سره سم دي لوړ دي کم دي معلومه کړو نو په دې حالت کې د ټول بیلیروبین څخه یا هغه بیلیروبین چې موږ په دویم حالت کې معلوم کړی له هغې څخه دغه اولی حالت منفي کوو چې هلته یوازې موږ کانجوګیټډ بیلیروبین اندازه ګیري کړي. کله چې د ټولو څخه یوازې کانجوګیټډ منفي کو موږ او تاسو ته ان کانجوګیټډ بیلیروبین معلومیږي د هغې مقدار هم معلومیږي. ولې دغه ټیسټونه چې کله په کلینیک کې صورت نیسي په کلینیکي بحثونو کې بیا څوک دا لغات نه کاروي چې کانجوګیټډ بیلیروبین څومره دی ان کانجوګیټډ بیلیروبین څومره دی. هلته درې اصطلاحې کاریږي او دغه اصطلاحې باید موږ او تاسې وپېژنو. یوه اصطلاح د ډایرکټ بیلیروبین ټیسټ ده یوه اصطلاح د ټوټل بیلیروبین ټیسټ ده او یوه اصطلاح د نن کانجوګیټډ یا انډایرکټ بیلیروبین ټیسټ ده. که چیرې موږ او تاسو ته ویل کېږي چې ډایرکټ بیلیروبین ټیسټ په دې معنا باندې چې کانجوګیټډ بیلیروبین یوازې باید معلوم شي. که چیرې ویل کېږي چې انډایرکټ بیلیروبین په دې معنا باندې چې یوازې او یوازې نن کانجوګیټډ بیلیروبین او که چیرې ویل کېږي چې ټوټل بیلیروبین دا په دې معنا باندې چې هم کانجوګیټډ بیلیروبین مقدار او هم د ان کانجوګیټډ بیلیروبین مقدار څومره دی. هیله ده چې د جانډیس یا هم د زیړي په اړه مو یو څه زده کړي وي. له توجه مو مننه.